که انسان ته الله ارخا د عنانو کی انسان ته وی زه انسانه چې څه کوې کوی دا تاسې ته که الله وی کوی چی به کوئ طالبانو الله عز وجل انسان ته چې ازادۍ ورکي د انسان ازادۍ اخر تحیر ده طالبانو خپله ښځه ښایسته که پردی دغسې جواب به نه راکوئ که معقول جواب در سره و اکثره خو تاسې کشران یې طالبانو داسې د مشرانو ته وایمه سپین ږیرو تاسې ته م وایمه خیر ده شرمېږئ مه د الله دپاره ووایئ خپله ښځه ښایسته که پردی پردی دا د عقل په جواب باندې دا ده نه هسې کړت جواب نه غواړم دا هسې معقول جواب نه ده خپله ښځه پردی که ښایسته که پردی معقول جواب دا د طالبانو پردی ښځه ښایسته سړي ته دا باید سړی ومني معقوله دنیا کې چې پردی ښځه ښایسته سوله ولې اوس که تا ته الله عز وجل اجازه درکړي چې خپله ښځې سره خو ډېره جمعه کړې وي چې بله ښځه وویني والله چې ښځه صحیح ده تا ته الله اجازه درکړله هغه ښځې سره دې هم څوک وکړو خپله دې کړه جمعه دې ورسره وکړه هغه دې هم څوک سوه بیا تا ته وایم بیا خپله ښځې بهترې دي که پردی ځکه انسان نه مړېږي بیا وایي چې انوریم که زه سل دانې نورې ښځې دي ښځې خو دې سل وکړې دې ټولو سره دې جمعه وکړه سل نورې دي بیا خپلې ښایسته دي که نورې انسان نه مړېږي بیا سل دانې نورې سولې ټولې دنیا ښځو پسې دي تا پلار رسېدی سي اخر به څوک د انسان اصلي ژوند طالبانو د چا ده د تحیر ژوند ده انسان ژوند د چا ژوند د طالبانو د تحیر ژوند د انسان متحیر وي انسان په تحیر کې راځي ښځه اخر ځا پسې نو تر کمه ټولې دنیا ښځې کوئ نو چې سل دانې ښځې دي یتیمه والله تلی به نسې په لاره باندې یوه ښځه چې وکې په لاره نسې تلی چې سل ښځو الله ازادي درکړي نو چې سل ښځو سره ته اوس دا نفس درته آزاد سي جماع وکې نو د الله عبادت کوی سي بیخي ته مسلمان نه د الله عبادت هم نه د کار د دنیا کارونه کوی سي کسبونه علمونه استازي مکتب پوهنتون کوی سي یو هم نسې کولی چې نه یې کولی بس طالبانو له ځان نه به څوک نسې شړلی موچان نو دا ژوند چې په بل چا باندې بار سي نو بیا به هم طالبانو همغه حالت کې هم چې پروت همغه حالت کې هم چې پروت چې هېڅ دې تر وسه کېږي نه بلاګي کې د حرکت هم نه وي بیا به دې نفس تقاضا کوي چې سل نورې وای سل نورې وای سل نورې وای سل نورې وای تاسې په خبر پوهېږئ الله چې بندیز لګولی ښه ده که ازادي وای ښه ده عقلان عاقلانو خلکو خلکو چې عقل لرئ د عقل په بنا درته وایي که ازادي الله درکړې وای خپله ښځه ښایسته وي عقل وایي که پردی ښځه ښایسته وي نو هغه وکړه بیا زه هغه وکړه او هغه وکړه نو ته به نه مړېږې چې نه مړېږې اخر تحیر راځي له هر څه نه وځې له هر څه نه وځې والله د هر څه نه وځې نو اخر د ټول شهوت ختمیږي ځکه انسان چې طالبانو تحیر ده د انسان نو الله عز وجل تا باندې بندیز لګولی چې تحیر ته لاړ نسې حیرانتیا ته لاړ نسې ټولې دنیا ښځې د پلار هم نسي کولی نفس نه مړېږي نفس قسم په خدای چرګ څه ده که نه څنګه پسې خاندي یو چرګ وي څومره ډېرې چرګې ورسره وي قسم د انسانه که تا ته ازادۍ درسي چرګ باندې به شکر وباسې چرګ خو بیا هم ښي 10 12 15 چرګې والله چې تا ته خو ټوله دنیا باندې موړ نسي نو علم طالبانو علم د انسان دپاره کنټرول راولي علم انسان کنټرولوي علم انسان د هر څه نه باسي علم کې چې کله مصروف سي نو که څومره هم لوچک یې
دا علم سړی نه پرېږدي لکه مطالعه وي علمي تحقیق وي بحث وي څېړنه وي خبرې وي بل طالبانو د انسان کې د شوخي چې راځي د منۍ نه راځي سپینګری ډېر مینېږي که ځوان بې واده والا ډېر مینېږي که واده والا دا د مینې اصلي انبعاث چې راځي دا د منۍ نه راځي انسان کې چې مني ډېر سي مینه پکې راځي تاسې طالبانو دې باندې زه بېادبه نه یم دا علمي څېړنې دي تاسې ته به متأهلینو معلومات کیږي چې کله کور کې یی که نه هغه مینه مو د خپل اهل سره ختمه شي که نه بیا چې یوه جمعه دوه جمعې بعد مسافر سئ چې بیرته لاړ سئ پوهېږئ خو که نه چې څومره مینه وي نو دا ولې بیا مینه را پیدا سوله چې کور کې دوه جمعې پروت ولې مینه نه وه لرئ سئ پوهېږئ خو که نه نو بیا چې یوه جمعه بعد و دوه جمعې بعد لاړ سئ دا مینه له کمه شوله مني انسان کې ډېر سول بیا چې طالبانو معامله ختمه شي بیا هر څه ختم شي بیا مینه ختمه شوله نو د ټوله مینه د چا نه راځي مینه د منۍ نه راځي طالبانو دغه مینه که د مینې فرق لري طالبانو مینه له دغه جي نه راځي بیا چې واده وکړي بیا دومره ډېره نه مین کېږي ځواني کې سپینګیری خو الله ماشاءالله ګمان نه کوم بیخي مین سي سپینګیری نه مین کېږي طالبانو ځکه هغه اوبه نه لري که بیا د انسان مني طالبانو ذهن کې دلته جوړیږي اعصابو کې د دې وجې نه شاته رسیږي خصیتین د انسان دا د منیو وعاءتین دي بیا د دې په وجه باندې طالبانو تی انسان نو کله چې سړی مطالعه کوي طالبانو ډېره مطالعه کوي نو دا چې ټول مصروف وي دلته نه جوړیږي بیا کار خراب وي طالبانو بیا جنجال وي سره حقوق نه ادا کیږي نو علم انسان مصروف کوي علم انسان د شر نه ساتي علم انسان د لوچکۍ نه ساتي علم انسان د هر څه نه ساتي نو الله پاک دې مونږ رنګ صبغة الله ومن احسن صبغه نو طالبانو الله مو دې چا په رنګ باندې رنګ کړي الله د علم بیا د الله د دین علم بیا هم طالبانو چې هر علم من حیث انه علم وي سړی د لوچکۍ نه رامنع کوي یو کتاب امام غزالی جوړ کړی رحمه الله په فارسی باندې ده خو عربی ته ترجمه سوی التبر المسبوک فی النصیحة الملوک ما سره سته طالبانو کتلی میم ده طالبانو هره موضوع کې باید سړي سره کتاب وي د بادشاهیانو د نصیحتونو کتابونه هم باید سړي سره التبر المسبوک تبر هغه د سرو زرو یا د سپینو زرو قطعه چې له معدن نه راوځي له هغې سره څوک ګډ وي خاورې لوټې دې ته تبر وایي دا چې مسبوکه کې سکه تر جوړه کې صافې کې التبر المسبوک فی النصیحة الملوک دې کې طالبانو ډېرې خبرې شته یوه خبره دا کوي وي د بخارا کې یو سړی و علم سړي ته طالبانو څومره کمال ورولي وي په بخارا کې یو سړی و بقالو خاص خان سړی و طالبانو خان ده به د دې ښځو هغه خرڅولې دا حلیې د ښځو به یې خرڅولې دوکان یې په بخارا کې درلود طالبانو د خپل کور کې یو مزدور نیولی و د مزدور به د کور ته اوبه راوړلې څو کاله یې اوبه راوړې وې 10 کاله خو یوه ورځ هم طالبانو د ده ښځې ته د غلام په بده نه وکتلي یو ورځ داسې پیښه وسوه چې د دغه خان چې و دا هم ډېر ښه سړی و اصل کې یو ورځ یې ښځې باندې بنګړي خرڅول نو دا د ښځې لاس داسې ښایسته غوندې و سپین وایي طالبانو داسې وسکونډله موږ سکونډل ورته وایي تاسو څه ورته وایي طالبانو چیچل څوک ورته وایي هر څه چې ورته وایي موږ سکونډل ورته وایي نو داسې یې کړ نو بنګړي لاس کې ور واچول نورې څه ورته ونه ویلې دلته چې کله د مزدور ښځې ته اوبه راوړلې چې دا اوبه یې کته کولې نو دا مزدور دا ښځه وسکونډله خو ښځه ډېره هوښیاره او عاقله ښځه وه د مزدور ته یې څه ونه ویلې د شپې چې میړه کور ته راغی ورته یې کومه ګناه دې کړې زر که ووایه علم طالبانو بزرګي ده علم الله په ډېرو شیانو سړی خبروي ګوره علم ته
کما تدینو تدانو چې څه کوي هغه به د سره کیږي چې څه کوي من حفر لاخیه حفره څوک چې مسلمان ورور ته کنده باسي الله به دی پکې واچي چاکان خودش در چا نو طالبانو دا ښځه دومره هوښیار او عالمه ښځه وه کما تدینو تدانو ده ته یې ویلې وایي څه ګناه دې کړې ده وایي نه مې ده کړې وایي قسم ده راته وایې به وایي نه مې ده کړې وایي راته وایې به ځکه دې تا هغه غلام چې 10 کاله د مونږ کور ته اوبه راوړي زه نه یم سکونډلې نن یې سکونډل یم تا جرم کړی راته ووایه وی څنګه وی چې اوبه یې کته کولې داسې وسکونډله وایي صحیح ده ما هم نن یوه ښځه سکونډلې ده ومولي د طالبانو علم سړي نه څوک جوړوي ګذر ښځه زبرګه سوله سمه سوه که نه سوله څه خبره سوله چې دما ښځې دما میړه نن ګناه کړې ده جرم یې کړی پردي ناموس ته بد مه ګوره د تا ناموس ته به څوک بد ګوري علم طالبانو کمال ده علم سړیتوب ده علم انسانیت ده علم په جامعه کې انسانانو روزل دي علم په جامعه کې انسانانو ته انسانیت ورزده کول دي طالبان